د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال وایي چې د دې ادارې ډاکټران په ټولو روغتیایي مرکزونو، دولتي روغتونونو، کلینیکونو او د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې شپه او ورځ کار کوي. نوموړی زیاتوي چې دا روغتیایي کارکوونکي چمتو دي چې په عادي ورځو او همدارنګه په ټولو مناسبتي ورځو او مراسمو کې خلکو ته پرته له ځنډه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. موږ او زموږ کاري ټیم شپه ورځ د اختر بیا اختر هر وخت چې موږ رخصتي نه لرو انشاءالله د هیوادوالو په خدمت کې څنګه چې د نورو هیوادوالو رخصتي زموږ د پرسونل چې هغه ټوله هغه پرسونل دی چې په دغو شپو ورځو کې کارونه زیاتیږي. موږ بیا هم د دوی سره وخت په وخت دا ویلي دي چې تاسې د هیوادوالو خدمت په دغه شپو ورځو کې کوئ چې هیوادوال رخصت وي موږ باید په خدمت کې اوسو. مولوي شاداب زیاتوي چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره د روغتیایي کادرونو او د ټولنې د نورو وګړو لپاره په بشپړه توګه خوندي چاپیریال برابر شوی دی. د هغه په وینا د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست اوسمهال غوره متخصص کادرونه لري چې د ګاونډیو هیوادونو په ډیری روغتونونو کې ساری کم لیدل کیږي. زموږ ډاکټران متخصصین پروفیسران موږ الحمدلله دلته پروفیسران لرو، ډاکټران متخصصین ټوله د ولس په خدمت کې دي. انشاءالله دلته داسې کدرونه شته چې زموږ ګاونډي هیوادو کې نشته. داسې کدرونه موږ دا اوس هم په حوزوي روغتون کې لرو. د ډیرو نورو ځایو څخه خلک ورته راځي او دلته یې خدمات کیږي. د افغانستان په سطح باندې که ووایم زموږ سره ډیر ښه ډاکټران شته او متخصصین پروفیسران شته. د یادونې وړ ده چې د ابو علي سینای بلخي حوزوي روغتون د هیواد په شمال کې یو له لویو دولتي روغتیایي مرکزونو څخه دی چیرې چې د هیواد د 9 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو څخه ډیری ناروغان هره ورځ ورته مراجعه کوي او دغلته له روغتیایي خدمتونو څخه برخمن کیږي.